د افغانستان د پوځیانو له لوري د پاکستان د پوځیانو پر پوستو د تېرې شپې د بریدونو په لړ کې 58 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دا خبر ښاغلي ذبیح الله مجاهد ترسره کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې د داعش په موجودیت سترګې پټې کړې دي. افغانستان له خپل هوایي او ځمکني حریم څخه د دفاع حق لري او هیڅ برید بې ځوابه نه پرېږدي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ، څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د پوځي او سیاسي چارو شنونکی دروند میلمه ښاغلی یوسف امین ځاځی صاحب. زه یوسف خان لالی یم. ځاځی صاحب سړی مشئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. ځاځی صاحب، د اسلامي امارت کوم برید چې تېره شپه د پاکستاني پوستو باندې کړی ده، کابو 58 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. په ټوله کې د افغانستان د پوځ دغه میړانه او دغه لاسته راوړنه تاسو څنګه ارزوئ؟ لالی صاحب ډېره زیاته مننه تاسې ته او تاسو تخنیکي همکارانو او همداشان د تاسې د ټلویزیون ټول لیدونکو او لیدونکو ته نیکې او احترامات وړاندې کوم. دا متقابل عمل و چې امارت اسلامي سرتیرو د افغانستان سرتیرو پاکستان ته ځواب ورکړی ده. یعنې دا یرغل نه ده، دا فقط د ځان دفاع په خاطر ده او دوی ته ښودنه ده، یو درس ده. اگر چې څو ځلې دوی ورته ویلي وو چې که تاسې داسې کارونه وکړئ، داسې اعمال وکړئ، تیری وکړئ، نو که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ راکټونه تیارې نه لرو، اسلام آباد او دغه ځایونه، لاهور دا ځایونه نه ولو، نو دغه ځینې دغه چې په ډیورنډ کرښې پراته دغه تا خړي پړي چې پراته دي، دا درټولولی شو. دی ورته ویلي دي. مګر سوال دا ده چې دوی لا تر اوسه هم پوه نه دي. نو دغه ځواب و او ځواب قاطعانه و، واقعا لکه یو نظامي برخورد و او قاطعانه قمنده شوې ده او دا د افغانستان د حریم نه، د افغانستان تمامیت ارضي او استقلال نه د دفاع په خاطر شوې ده او مرګ ژوبله خو خامخا لري. نو دا یو پیغام ده واضح پاکستان دپاره. اوس هم امارت اسلامي ترحم په کړی ده، رحم یې په کړی ده. نو کنه که دوی د ډېرو لویو مجازاتو لیاقت درلودو چې باید کړی وای. ترحم یې هم په دې معنی چې اوس هم ډیپلوماتیک هغې هم دلته ناست دي، نو دا هم باید شړلي وای. دا فقط هم نړیوالو ته، هم د سیمې هېوادو ته او ټولو ته فقط دا اعلان دی چې تاسې افغانانو سره داسې فکر مه کوئ. صحیح ده موږ ژوبل یو، صحیح ده موږ ستونزې لرو، صحیح ده چې موږ مشکلات لرو، صحیح ده چې موږ هغه اسلحې نه لرو، مګر موږ خپل همت او شهامت باوجود د 45 کاله جګړې، یعنې ټولې ستونزې مو په سر تېرې کړې وموږللې، موږ خپل همت او افغاني غرور د لاسه نه دی ورکړی. یعنې 45 کاله بیخي یو بل نسل را پیدا شوی ده که نه او لوی شوی ده. مګر بیا هم موږ افغانان یو، موږ خپل فرهنګ لرو، کلچر لرو، کلتور لرو، هېواد لرو، دا نشو کولی قرباني کړو. نو دغه یو درس ده او دا یو اشاره ده ټولو ته په ننني عصر کې او د امارت اسلامي په نظام کې، یعنې اسلامي نظام کې. نو هغه ما سرتیري چې هغه ټپي شوي دي، شهیدان شوي دي، تاسف ځای دی، خو په مېړانه باندې موږ ویاړو په هر هغه سرباز مو، هغه افسر مو چې هغه متاثره شوی ده. هغه به د هېواد په زرین کرښې باندې دلته به دا لیکلی کېږي، دا به پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې پاکستان جوړ شوی دی دغه دپاره ده، د لانجو دپاره ده، ځکه پاکستان یوه برنامه بل چا نه اخلي، د پالیسي د بل چا ده، دی عملي کوونکی دی. یعنې د افغانانو سره دښمني دوی په غاړه اخیستې. ځاځی صاحب، فکر کوئ چې د تېرې شپې برید څخه را په دې خو نور پاکستان پکې مانع شوی دی؟ کوم څه چې ترسره کړل، یعنې د کابل افغانستان پلازمینه کابل یې بمبار کړو، د ترڅنګ یې پکتیکا کې یې بمبارونه وکړل. فکر کوئ کوم لازم درس چې ورته په کار و یا کوم لازم ځواب چې ورته په کار و په قاطع ډول یې ترلاسه کړ؟
ما مخکې ته ویلي چې همداوس هم امارت اسلامي دوی باندې رحم ترحم کړی ده ځواب به ډېر شدید وای ډېر شدید وای ځکه چې دوی نه تنها نن خبره ده موږ همیشه دغه ویلي دي چې پنجاب دښمن ده نو دښمن سره په ټولو تعاملاتو کې دښمن خطاب باید ورته وشي یو مشکل دا ده چې په دغه ټول تاریخ کې د موږ نظامیان خپلې خاورې نه دفاع کړې ده ساتنه کړې ولس ساتنه کړې همدا اوس په همدغې مسلې کې ولسونو ډېر لوی رول لوبولی ده مګر بیا یې ولسونه د یاده باسل شوي دي حکومتو لږ د دې ولسونو سره بیا دلته لږ حکومتونه نیمګړتیاوې لري بله خبره دا ده چې په داسې بحثو کې ولس باید موجود وي ځکه ټول مسایل دا د ولس دپاره کېږي اوس سوال دلته پیدا کېږي چې ښه پاکستان هم وایي چې ما ولس صحیح مونږ هم وایي چې ما ولس او د پاکستان ولس ته چرت پکار ده فکر پکار ده چې ښه ته راځې تروریزم ترهګري او دغه 45 کاله اخته یې دی تا د ولس په ګټه ده خو نه ده که نه په ګټه نن هغه اور یې تا په ملک کې اور بل ده خپل ولس په جګړه کې ولسونه اوس څه کوي آیا د افغانستان تباهي آیا د افغانستان بدبختي دغه جګړې دغه بمونه چې ته راوارئ دا د پاکستان د ولس په ګټه ده که نه دلته د یو خاص یا القي استخباراتي چې نړیوالې اړیکې لري د تروریزم په ګټه ده دغه باید ولس لږ فکر وکړي مونږ داسې فکر وکړي چې نن مو ښه وسلې راکټونه هر شی لرل ښه چې ودې ولو څوک ولم زه دا ولس ته خلاف ځان سره فکر وکړي بیا خصوصا د ډیورنډ فرضي کرښې کې چې ولسونه پراته دي دا خو لږ د عالمان پکې دي ملایان پکې دي ډاکټران پکې دي روشنفکران پکې لږ فکر وکړي چې متضرره څوک کېږي پنجابان کې هغه تښتي هغه ټول په انګلستان او په امریکا او په کومو ځایو کې کورونه دي بنګلې دي هغې دي دا ته ولس څه به کوي دا ته به ما څه کوي آیا داسې فکر کوو چې دغه ولسونه به بیخي ورک شي نه دا خو همدلته په دغه جغرافیه کې پراته خلک یو که نه دا د مونږ کورنۍ وظیفه دی د هغو د ما او نړیوال ولې سترګې پټې اوس همدغه عربستان یا امارات صحیح ده تاسو امارات ویلي که متحده عربي امارات مخمه ده نه دغه چې کړی دی د اوربان قطر او قطر ښه بس همدغې ته ناست دی هلته چې ښه ورغلو چې چیغې پیغې ووتې بیا ته راته راجګېږي چې اوربند وکړه خو ته هم راشه خو کښېنه راځه د میدان کې راته کښېنه د نړیوال هم راوغواړه د پنجابک هم وغواړه ما هدف ولس د پاکستان نه دی مشخصه کړی دی استخبارات دي ایسای ده پوځیانې دي ما دغو ته خبرې متوجه دي نو راځئ راسه کښېني که نه راځه یو جنرال د پاکستاني د ما سره کښېني څه هم صحیح ده راسه کښېني په همدې فکر ده چې خبرې یې سره وکړو کیسې یې سره وکړو فکر نو دا مسله باید په دغه شکل پاتې نه شي ځکه پایلې ډېرې زیاتې خطرناکې دي او زه پوهېږم پاکستانه چې تا ځل خسته یې ته په لرزه او دا به ډېر تا ته قیمت تمام شي داسې فکر نور مه کوه ولې مه کوه دلایل یې څه دي پخوا دلته په افغانستان کې ډلې ټپلې وې بیرغونه وو په هرې کوڅه کې یو پاچا وو بدماشان وو فکر ده همغونې ژوندي وو اوس یو امارت ده یعنې فیصله به یو تش امارت کوي که نه او اسلامي نظام ده داسې هغه نه دی چې مختلف بدماشۍ وي دلته نو دا حاکمیت لري په خپل هېواد باندې او دا به هم مونږ ته دا مسایل حل کوي هم د کور نه مسایل به حل کوي مونږ ته اسانه شوی دی د ولس ته اسانه شوی دی او نړۍ ته هم اسانه ده نړیوالو ته د ګاونډیانو ته نو که چېرته مغرضانه نه یي مګر بدبختانه چې پاکستان باندې باید څوک ونه غولیږي پاکستان جوړ شوی دی دغه دپاره پاکستان مې دښمن ده دښمن به پاتې کېږي تر څو چې توبه یې نه ایستلي چې ما د دغه دښمنۍ نه نوره توبه یي نو دا به وضعیت ته ګورو خپل امکاناتو ته به ګورو خپل هغه خلکو دغه ټول یعنې پاکستان باید د نظره زه ونه غورځوم که ویده یم که ډوډۍ خورم که هر شی خورم ځکه
دومره ضرر چې د پاکستان موږ ته رسولی دی په ټول د تاریخ کې انګریز نه دی رسولی. انګریز راغلو وتخو، روس راغلو وتخو، امریکا ولاړه، مګر دا دغه څه کوي، د پنجاب سره څه کوي؟ د پنجاب دی چې دلته تجربه کړی دی، یا منلی دی په نوم د اسلامي یو حکومت په نوم د پاکستان. هلته هندوستان وګوره، دلته دغه وګوره. نو دا مسله مهمه ده، او که چېرته نړۍ رښتیا سه د بشریت دپاره اخته وي، رښتیا سه د انسانیت دپاره اخته وي، او اسلامي هېوادونه رښتیا سه د اسلام دین دپاره اخته وي، فکر ده، نو دغه ځای کې باید لاس په کار شي، د دغو مشکلاتو مخه باید ونیسي. غیر دغه افغانان خو ډېر وټکېدل، ډېر وټکېدل، څو کاله 100 کاله کېږي چې موږ ټکېږو، یو راځه او بل راځه، مګر موږ مقاومت کړی دی، او موږ خپل غرور، خپل فرهنګ، خپله مېړانه مو ساتلې ده، او د په همیشه ساتو. صحیح. بحث ته به دوام ورکوو. وروسته یوې لنډې دمې ځاځی صاحب. عزتمند لیدونکو، اوس هم لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د بحث دوام ته ښه راغلاست. ځاځی صاحب، د دغه ځوابي حملو په ترسره کولو سره فکر کوئ چې بیا به پاکستان دغه ډول کار ترسره نه کړي، او کوم لازم ډار چې باید د دوی په زړه کې پیدا شوی وای چې دا فکر کړی وای چې افغانستان یو خپلواکه هېواد دی، یو حکومت ده، دلته خلک دي، باید بمبار ترسره نه کړي، هغه ډار اوس د دوی زړو ته رسېدلی او لوېدلی ده؟ ګورې، پاکستان داسې دغه پنجاب داسې یو ملک ده چې د ډار یې د پخوا نه په زړه کې ده، ډېر پخوا نه دوی ښه پوهېږي چې افغانان څوک دي. فکر ده، که نه که ډېرې نخرې به نورې کړې وای ده، د افغانانو مقاومت، د افغانانو هغه سرښندنې ده ښه پوهېږي. ما مخکې ته وویل چې د حالات نن سبا داسې شوي دي چې حقیقتونه ټول راڅرګند شول. 45 کالو په مختلفو نومونو دوی استفاده وکړه. او د دوی چې د اسلام دعوه کې دا معلومه شوه، د جمهوریت دعوه کې دا معلومه شوه، د ولس دعوه کې دا معلومه شوه. پاکستان نور د هویت، د پټ هویت یې راڅرګند شو. متاسفانه ډېر وخت هم په تېر شو. پاکستان اوس په لرزه ده، ډګي په منځه کې ځای ځان ته نه ګوري. پاکستان خطر احساس کړی دی چې زه نور ختمېږم، ځکه اولین نښه دا ده چې خپل ولس په جګړه کې ده. فکر ده، د ولس سره په جګړه کې یوه خواته حقوق د خپلو هغه افغانان یا پښتانه یا نور اقوام چې هلته غواړي، بلوچ دي، د دې بلې خواته، دې خواته هندوستان، دې خواته افغانستان. پاکستان ته خپله فکر وکړه چې ټینګ دې کو، ټینګ دې کو، هېڅ شی نه در کې پاتې کېږي. دا د په دغې خبرې خدای ښه پوهېږي، فکر ده پوهېږي. خو هلته بیا هغه بادار چې لري چې ده ته دا پروژه ورکړې ده، مقاومت وکړي. فکر ده موږ پیسې درکوو، دغه د خو پیسو ته ناست دي، د خپلو ګټو ته نه. هلته دغه پاکستان د هېواد غم نشته ورسره، د خپل ولس غم نشته. خپل ولس وژني، استاد وژني، هغه وژني. بیا ډېره زیاته موږ ته چې ځورېدونکې ده، هغه ولس یې ما ته را مخته کړی دی، یعنې ما مخې ته هغه ولس پروت ده او ټټر یې وهي چې هغه افغان ده، پښتون ده، د ډیورند کرښې په یې خواته. نو دی که دومره تکړه وي د پنجاب د راشي په دا کرښې دی، ما څه پرېوځي چې د صابر خپل مالګه کړم. ما ته یې خو ورور په لاس کې راکړی دی، مخې ته راکړی دی، او د غرونو ته ضرورت دی چې هی ورونه تاسو څه کوئ؟ آیا د پاکستان چې څه رقم منځته راغلی دی او څه یې کړي، تاسو سترګې پټوئ؟ آیا دا یو هېواد ده؟ خو ته یې راته ښکار کړی، هر تروریزم په تا تپي، جنګ په تا کې ده، عالم د تا مړ کېږي، هر شنه او مزې د پنجاب دي. و دغه ولسونو ته هم د موږک په ولسونو ده چې لږ ځان څه فکر وکړي. اوس که چېرته پاکستان په سړیتوب پیدا نن به خپل ولس په جګړه کې نه و که نه، او دا ټي ټي پي په موږ راتپي، نور خو پلمه نه لري. صحیح. خو که ته د سړي زوی وه، خو ټي ټي پي څه کښېنه، مشکل دی حل کړه که نه ورسره. جګړه درس واخله، نور هېوادونه درس واخله، غزه د غزې او د اسرائیلو دغونه درس واخله. خو کښېنه که نه، راشه. او بل رضا څه مشکل لري؟ د افغانانو سره څه مشکل؟ که تا خو دا د 15 اویا شپږ اویا کله کې چې تا منده کوي، چې در راباندې هېڅ شی نه در راباندې شوي ته، او کار په خدای هماغه افغانان ژوندي دي،
ډېر تلفات مو کړي، ډېرې ستونزې کړي دي، مګر نن دې تا راغلی ده. بل د موږ پیغام ده، زه یو عسکر سړی یم لالی صاحب، سیاستمدار هم نه یم. موږ خو د سیاستمدارانو خراب کړي یو که نه، پټې پټې خبرې که نه. زه خو عسکر یم، قسم په خدای ته خورم چې زه داسې روزل شوی یم، راته ویلي دي، زه یې ګورم، ما لیدلي دي چې پنجاب دښمن مې نه دی پرېږدم، په یو نظامي په حیث دې نه پرېږدم، یا به زه په ګونډو کې یا به دې په ګونډو کوم. ما څه دغه فکر ده بس. و د ما غږ سیاسون دې هم واوري، صحیح، ځکه وژل کېږم، وطن مې دی، هېواد مې دی. صحیح. زادی صاحب، اوس چې دغه کوم ځوابي بریدونه چې اسلامي امارت ترسره کړل، فکر کوئ چې ولس په ټوله کې څومره خوښي احساسوي او دغه بریدونه به په ټوله کې څومره ولس اسلامي امارت ته نږدې کړي؟ ګورې، زه خو رابطې لرم، کوم احوالونه چې ما اخیستي دي، خپله ولسونه په دغو مسایلو کې همکاره وو، ډېر کلک همکاري یې سره کړې ده. فکر ده خصوصا زه دغه د مونږ پکتیا خواته چې یعنې فکر کوئ هر افغان د اسلامي امارت سره څنګ تر څنګ اوږه تر اوږه د پاکستان هر افغان د خپلې خاورې، د خپل ملي نواميسو نه، د خپل ناموس نه په دغو مسایلو کې همیشه ولاړ ده، په ټول د تاریخ کې ولاړ ده. فکر ده مګر متاسفانه درته وایم چې اوس به ډېره توجه د ولس ته وشي، ډېره توجه به باید د ولس ته وشي. یعنې دا ولس د بعضې د قطر د خواستو یا د عربستان په خواهش یا د امریکا په خواهش دا ولس باید قرباني نه شي، دغه ته به ډېر زیات توجه وشي. ولس میړانه همیشه کړې ده، اوس هم کوي، بیا هم کوي. و دغه سرتیری چې په امارت اسلامي کې ده، خو دغه د ولس بچی دی که نه، د حکومت هغه اسمانه نه دی راغلی، خو د دغې خاورې بچی دی. دغه د دغې خاورې بچي هغه نه چې افغانستان را جوړ شوی دی، ایجاد شوی دی، په دغو لویو د نړیوالو بدماشانو سره همدغه ولس والي دي، څوک مخکې، څوک شاته، څوک او همیشه تیار دی ولس. یعنې هر لحظه د خپل هغه دپاره تیار ده، دفاع دپاره تیار دی، د دغې خاورې، د دغې ناموس د دفاع دپاره تیار ده. مشکلات چې راپېښ کړي دي، سیاسونه راپېښ کړي دي. صحیح. دې خواته د پاکستان ولسمشر ښاغلي زرداري ویلي چې موږ تیار یو د خپل هیواد له ملي حاکمیت څخه، له خاورې څخه دفاع وکړو په ټوله کې. فکر کوئ دا یوازې وروسته له دې د خبرې تر حده دي که نه په واقعیت هم دوی به څه بیا څه اراده ولري، یا به هم ګرچې اوس اوربند هم شوی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان قطر په منځګړیتوب، که نه اوس به هم پاکستان څه ته فکر کوي یا به څه ته وسې پوروي؟ دا چې دومره نه وي دغه خړې پړي چې په پراته دي د کرښې په یې خواته، دا چې پښتانه دي 50 روپۍ لاسې روپۍ پر لاړ دي او قومونه ځان بولي، دا ته لرې که ته نرشه ته په دغه کرښې کې ته پرېوځه، که ته یوه شپه وکړه زه دې نر بولم، یوه شپه مه کوه. زه په افغانانو کې دومره قوت ګورمه، دومره زور ګورمه، دومره غیرت ورکې ګورمه، ځکه چې الله پیدا کړي دی داسې غیرتي، الله په لطف کړی دی دغه قوم باندې، دغه ولس باندې، چې نه روسۍ کولی شي، نه جرمنۍ کولی شي، نه ایران کولی شي، نه هندوستان کولی شي، دغه افغان دا به کوي. او بل څوک دا غیرت نه لري چې افغان نشته. زه ګورم، زه د نړۍ ګورم، د افغانانو چې د ټول سره دي، دغه ټول راځي، هر څوک راځي او زه په یې موزم، دا دلیل لري. ولې دغه رانه اخلي، دا افغانیت رانه اخلي، فرهنګ رانه اخلي، کلچر رانه اخلي، جرګې رانه اخلي، مرکې رانه اخلي، دود رانه اخلي، دا ټول رانه اخلي. د کمزوري کړي دي، زه منم چې کمزوري کړي دي، لیکن منځه نه دي لاړ. ته دغه ما ته پښتو د افغانیت د جرګې ته ماته د دنیا کې راته وښیه، مثال راته وښیه، تمام مشکلات دوی حل کولی شي. د امام ملا صاحب د پښتون دی، د افغان ده. یو قصه به درته وکړم ډېره جالبه ده. زموږ په وطن کې شیخ الحدیث، شیخ القرآن ښځه کړې وه، خسرګانې ښځه نه ورکوله، لانجه شوه، جګ شو بېچاره، بله ښځه وکړه او بیا یې وغوښته، د خپله ښځه یې وغوښته، هغه نه ورکوله، راغله د کور نه یې راوباسله، ویې تښتله، بوتله پښتو یې وکړه. ما ته مشهور شیخ صاحب دا د څه وکړل؟
و چې ولې پښتون نه یم افغان یم صحیح امام ملا افغان ده فکر ده هغه داسې نه ده نو زه دا ته یم چې افغان په خټه خوله پکې داسې پیدا کړی د وروستۍ پوښتنې په توګه جناب ځاځی صاحب د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې موږ خپل غچ واخیست اوس به وروسته له دې دغه ډیپلوماټیک اړیکې څنګه کیږي فکر کوئ چې وروسته د دې افغانستان او پاکستان یو نوي فصل ته تللی شي او که نه په ډېرو لنډو کې وخت کم دی ځاځی صاحب که دوی وغواړي او که دوی توبهګار شي توبه وباسي او راشي کینې د انسانیت د اسلامیت دعوا کوي د ولس دعوا کوي د بشریت دعوا کوي او مشکل حل دي کیدنی را سره ټول معضلات یې موږ حل کړي باداري د مه کوي زور د مه کوي بدماشي د مه کوي که انګرېز د صدر دلی دی که امریکا د صدر مه یې کوه دا عذر ورته بیا هم عذر ورته کوو یو ترحم لرو افغانان داسې دومره هغه ظالم خلک هم نه دي فکر دی بیا هم یو وخت درکوو چې لږ فکر وکړه مه کوه هر چا چې راجع کړی اشتباه ده تباه کېږي ورکېږي او بل په ولس مې غږ ده خصوصا د ډیورنډ کرښې خواته په ولس باندې ای خلکو تاسو خو وایئ چې زه پاکستانی یم ولسه حکومت دې سم که ولسه پنجابی دې سم که ولسه په یو ډنډ کې پروت یې زه که بیا دا راغلم ولسه نو زه فکر کوم چې تاسو ته به هم ډېره سخته وي بیا وایه وره که ورور مې هم وي که نه چې څه ورته برادر به برادر حسابش برابر وروره غږ در باندې کوم چې خپل تصمیم دې ونیسه چې ما څه کوي او پنجاب دې اصلاح کړه راجګ شي ملایان عالمان ډاکټران دا ټول ولس د سولې غږ دې ته کوو د ورورۍ غږ دې ته کوو انسانانو غوندې ژوند کوو او دا حق ما ته خو الله را کړی دی پنجابک څه دی چې تا سرنوشت ټاکي انګرېز څوک دی چې تا ته د سرنوشت ټاکي ته څه بلا ویلی ته څه خدای ویلی دا هم د ولس وظیفه ده پاتې شوه دښمني مې د پنجاب سره شته ښایي واورې داسې هم واورې هسې هم واورې ما بیا هم درته ووي چې امارت اسلامي ترحم کړی که زه وایم ما دا ترحم نه پکوو صحیح ځاځی صاحب یوه دقیقه نور وخت لرو حل لار او جمعبندي څه باید ترسره شي په ډېر لنډ کې حل لارې دا یې مونږ هېواد ده مونږ به ګټو مونږ به ساتو مونږ به جوړوو افغانان به هغه کوي چپاولګر یې نشي ساتلی غل یې نشي ساتلی دغه بایسکل چې څوک غلا کوي دا یې هم نشي ساتلی نور خې پرېږده که نه غازه به نشي ساتلی شخصي ګټې چې څوک یې نشي ساتلی هغه افغانان ساتلی شي چې هغه ملي منفعت ته فکر کوي په ټوله کې انسانیت ته فکر کوي او افغانستان ته فکر دا د مونږ وظیفه ده دا د مونږ مکلفیت ده دا چې اوس د افغانستان نه زه ځم ولې ځم چېرته ځم دغه اوس د مشرتابه مشران باید دغه فکر وکړي د ولس باید راټول کړي ولس باید ودروي که مونږ دغه ولس لکه نن یې چې ثابته کړه پرون یې ثابته کړه دغسې به اتفاقه اوسو با اتفاقه اوسو چا پلار هم زور نه ډېره زیاته مننه د سیاسي او پوځي چارو شرونکی ښاغلی یوسف امین ځاځی صاحب خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم عزتمند اورېدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې